ایران سره پر پوله شخړې د طالبانو لخوا ایراني پوځیان نیول شوي. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیسیارۍ مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. په اسلام کلا کې د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ شخړه شوې. د هرات په اسلام کلا کې د طالب ځواکونو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ یو ځل بیا شخړه رامنځته شوې ده. ځایي سرچینې وایي دغه شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې کله طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. په ورته مهال په خبرله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښایي طالب ځواکونه د ایران پوځ یو موټر نیولی او په شاوخوا کې یې راټول دي. یو شمېر نورې سرچینې بیا وایي چې په اسلام کلا کې طالبانو له ایران سره په پوله کې یو سړک پخاوه چې د ایراني ساتونکو له مخالفت سره مخامخ شول او لانجه پیدا شوه. وایي ایراني پوله ساتونکو له لانجې وروسته د اسلام کلا لار په موقتي ډول وتړله. په ورته مهال ځینو ایراني رسنیو هم تایید کړی ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو د ایران پوځي موټر نیولی او ایراني ځواکونه هڅه کوي چې دغه موټر بیرته واخلي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ څو وارې شخړې رامنځته شوې وې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.